دې خبرو په وجه ما ته زما د پارټۍ ملګرو ته خدای مکه د جهالت په دې دور کې چې دلته هر سړی زه بار بار وایم چې ذهني طالب دی دلته هر سړی د خدای هغه ټول راغشته دی او په خپل لاس کې نیولې دی دا ذهني طالبان دي ټول خلک خطرې ته ور مخامخ کړل موږ به هر لار استعمالو خپل ملګرو ته دا وایم چې بھائی ډاډه دا تاسو لکه موږ صدا داسې مذهب دی موږ الحمدلله ډېر واړه شیزونه په ډېر ښه شیزونه نه دي پرېښنه لکه مذهب په څه دا علاقه کې څه شوې لهذا خپلو ملګرو ته وایم چې ملګرو ښه ډاډه موږ الحمدلله تش زه نه زما دا عقیده ده چې پښتون قوم من حیث القوم مسلمان زما خو اوس ته دی بل اوسه پورې ده دی بل نه به وي چې هلکه راته څه کوې ظالمانو په اسلام کې دلته د کفر او د اسلام جنګ جوړ کړی دی نو اوس راشه شی به داسې کیسې راغلې چې لکه الله دې ورته خیر کوي خو دا اور دی دا اور چې بلوي دا نه ده موږ له به بلوي خو هسې نه تاسو پکې وسوځئ دا اور مه بلوي ستاسو خبرې شوي دي لارې کولو دي سیاست سل لارې لري دنیا خلک عوامي نیشنل پارټۍ نه لاړل او را بشي او انشاءالله په عوامي نیشنل پارټۍ دا فرق نه غورځوي زمونږ سیاست ته دغه شیزونه نه د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر الحمدلله 12 کاله وشو چې حکومت کې نشته فوج بار حکومت الیکشنونه بار کوي اسمبلو کې نه پرېږدي خو نه راشه که نه ورکر زما اوس هم الحمدلله زما پارټۍ سره ولاړ دی او خو دا هر څونه دی زه پې ننګ کوم زه پې فخر کوم موږ الحمدلله بای چویس نه یو موږ بای چانس یو دا زه منم موږ سره بله لار نشته موږ په پلار نیکه دغه لار ده او زه به په دې ځان قربانوم او دوی به په ما ځان قربانوي او انشاءالله د پلار نیکه دغه لار به مخ پر وړاندې بوځو